सूरत यूसुफ आयत नंबर 55 د دې آیت متعلق څه خبره پرون تیر شوی وا. آیت کې درې مسلې وي. یو مسأله مونږه تفصیل سره ویلې وا او دوه مسلې چې یوسف علیه السلام عهده غوښتې ده مطالبه کړې ده او دویمه مسله چې د کافر بادشاه نه عهده قبلول او د کفري قانون عیسی جوړېدل دا جایز دي که نه دي. نو خلکو ځان ته د دواړو مسئلو دپاره د دې آیت نه استدلال کړی دی چې او دا دواړه کارونه درست دي. عهده په خپله غوښتیم شي او د کفري قانون عیسی جوړېدیم شي. ولې یوسف علیه السلام جوړ شوی نو موږ د آیت تفاسیر هم ذکر کړیو او بیا مو د هغې نه پس ویلي چې یوسف علیه السلام نه د کفري قانون عیسی جوړه شوې ده او نه یوسف علیه السلام عهده غوښتې ده. هغې باره کې یو خبره موږ پرون کړې وه چې یوسف علیه السلام عهده غوښتې په خپله نه وه بلکې بادشاه ورته ورکړې وه. نو بادشاه چې ورته ورکوله نو یوسف علیه السلام قبوله کړله خو لیکن یوسف علیه السلام عهده قبول کړه د پاره د څه شي د کفري قانون په اسلامي قانون کې د بدلولو دپاره هغه موږ ثابته کړې وه. خبره ورسلي نن موږ په دقه موضوع باندې دویمه خبره کوو. دویمه خبره دا ده چې بادشاه کافر پاتې شوی و که نه و. یعنی بادشاه چې کله د یوسف علیه السلام سره خبرې اترې وشوې آیا بادشاه د دې خبرو اترو نه پس کافر په خپل حال پاتې شو که مسلمان شو؟ زمونږ دعوه دا ده چې بادشاه مسلمان شو. چې بادشاه مسلمان شو نو چې کله بادشاه کافر و نو قانون کفري و. بادشاه چې مسلمان شو نو قانون یې وسپارلو یوسف علیه السلام ته. نو پیغمبر خو چې کم دی نو کفري قانون کې نه جون تیری او نه کفري قانون ماتخ اوسیږي نو یقینا به یوسف علیه السلام بدل کړي دغه قانون. ګورئ زه تاسو ته په دې قرآن کې د دې ثابتوم. تاسو د عبارت ته وګورئ. وقال الملک ائتوني به بادشاه وی مال دې راولې استخلصو لنفسي چې زه خاص کم د خپل ځان دپاره. د بادشاه د خبرو نمبر تیر شو. خبرې چې دوه کسان یو بل سره کوي نو نمبر وار کوي که نه. اوس بادشاه چې وي چې ماته راوله نو اوس نمبر د خبرو د چا پاتې شو؟ د یوسف علیه السلام. نو فلما کلمه نو کله چې خبرې وکړلې یوسف علیه السلام د دې بادشاه سره نو ستاسو نه تپوس کوم انصاف په تاسو او څونه خلک چې زما خبره اوري انصاف په هغوی باندې. یوسف علیه السلام به د بادشاه سره څنګه خبرې کړي؟ هسې خپله سینه باندې لاس کېده په زړه لاس کېده. یوسف علیه السلام د 1,24,000 کم و بیش انبیاو یو کړی ده. د انبیاو کړی ده که نه ده؟ د انبیاو عیسی ده. یوسف علیه السلام پیغمبر دی. پیغمبر چې چا سره خبرې کوي اس کلم دا خبرې نه کوي چې ما ته د دنیا څه شي راکا. داسې کوي پیغمبر چاته دا نه وایي چې ما ته دنیا راکا ما ته عهده راکا. پیغمبر یوسف علیه السلام بدلته د دې بادشاه سره اکه خبرې کړي وي کمې چې د یوسف علیه السلام نه مخکې انبیاو کړي دي. د یوسف علیه السلام نه مخکې انبیاو خلکو سره څنګه خبرې کړي دي نو الله په قرآن کې ویلي دي ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دا خبرې کړي دي دا په قرآن کې دي. ولقد بعثنا ومنګ رالیږلي دي فی کل امة رسول هر امت کې رسول. هغه رسول به چې راغی نو هغه قوم ته به وي ان اعبدوا الله عبادت به د یو الله کې واجتنبوا الطاغوت او د طاغوت نه به پرهیز کې د طاغوت نه به اجتناب کې د طاغوت سره به بایکاټ کې او کفري قانون ته طاغوت وایي. یوسف علیه السلام به دا خبره کړي که نه وی کړې؟
الله ویلی دی ما چې څونه پیغمبران را لیږلي دي وی هغې ټولو دا خبره کړې ده. نو یوسف علیه السلام به په لما کلمه کې دا خبره کړي چې ما وزیر کا، ما ته کور راکا، ما ته بنگله راکا، ما ته پلاټ جاری کا. که دا خبرې به یې کړي چې ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دا به یې کړي که نه. نو چې دا خبرې وکړلې نو قانون کفري پاتې شو، قانون کفري پاتې نه شو. که ته وایې چې دلیل نو زه به درته یم شته که نه. اوس نمبر د خبرو د چا دی؟ د باچا دی که نه. فلما کلمه خبرې خو یوسف علیه السلام کې زه ویم یوسف علیه السلام پیغمبرو خبره به دا کړي چې ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دا خبره به کړي. او ته وایې چې دا به ورته ویلي چې ما یې منې جوړ کا، او زه ویم دا پیغمبر نه وای په خبرو سلی. نو اوس تا خپله خوښه ده څونه خلک چې زما خبره اوري د هغې خپل هغې به خپل ذهن کې یو سوچ در سړی خو د خپل سوچ مالک دی، نو زه خو په چا منلی نه شم، خو زما خپله دا عقیده ده او دا مې نظریه ده، او په دې نظریه به د الله سره ملاقات کوم انشاءالله. چې یوسف علیه السلام ورته دا نه دی ویلي چې ما وزیر کا، دی ورته نه دی ویلي چې ما یې منې MP کا، ما وزیر اعلی، دی ورته ویلي دي چې ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. او بادشاہ چې د یوسف علیه السلام دا خبره واورېدله نو بادشاہ بالکل دا ومنله. د کوم ځای کې دي؟ اوس نمبر د خبرو د بادشاہ دی. قال نو بادشاہ ورته وی انک اليوم بېشکه ته نن لدینا زمونږ سره مکین امین، د لوی مقام او د مرتبې خاوند او امانتداري. د دې څه معنی ده؟ د دې معنی دا ده چې بادشاہ ورته ووي چې ما ستا خبره پوره په پوره ومنله، زما غاړه او ستا پړې چې ته څه وې زه ورته تیار یم. د دې دا معنی ده انک اليوم لدینا مکین امین، دا معنی ده یره وي یوسفه چې ته څه وې نو بس زه هغې ته تیار یم، ستا په خوښه باندې فیصله. دی ورته ووي. نو د دې نه پس ورته یوسف علیه السلام وایي چې اوس به زه خزائن الارض باندې راشم. نو خزائن الارض ما پرون تفسیر کړو چې خزائن الارض نه مراد څه شی دی؟ پل پاور مکمل. ما ته پل پاور راکا چې زه بالکل چې کوم دی نو ارس شم، قانون به جوړوم زه، قانون به نافذ کوم زه، قانون به وضع کوم چې کوم دی درته زه، او نافذ کوم به م زه. دکه شانتې به کوم. یوسف علیه السلام دا کړي. نو بادشاہ خو کافر پاتې نه شو، بادشاہ مسلمان شو. او چې مسلمان شو قانون ټول وسپارل یوسف علیه السلام ته. او یوسف علیه السلام به د نن زمانې د جمهوری علماو په شانتې کفري قانون ته غاړه نه ایښې، خامخا به اسلامي قانون نافذ کړي وي، خامخا. نو دویمه خبره دا وه. نو لہذا بادشاہ چې کله معتقد شو یوسف علیه السلام ورته وی زه حفیظ علیم یم. د حفیظ علیم معنی چې کوم دی نو دا ده چې یوسف علیه السلام ورته وی زه په نظام چلولو پوهېږم، ما ته الله بصیرت را کړی دی، زه الله پوه کړی یم، ما ته الله علم را کړی دی. خو البته تی راته صرف حواله کا، چې حوالې کې راته بس بیا ترې نه ته خلاص. هغه ورته وی تا ته حواله دی، هغه ورته وی تا ته بس. یوسف علیه السلام کفري قانون په اسلامي کې بدل کو، اسلامي قانون شو. نو یوسف علیه السلام د کفري قانون ایسا، نو تا ته پکې دلیل پاتې نشو. که ته اوس وایې چې زه د کفري قانون کې عیسی یم ځکه چې یوسف علیه السلام هم عیسی و. البته یو اعتراض پاتې شو، هغه اعتراض مخکې را روان دی، خو دلته به کاته بالکل ختمه کو. په 76 نمبر آیت کې د دې صورت را روانه، صورت یوسف کې. صورت یوسف کې رستو راځي یوسف علیه السلام خپل اغرور بنیامین چې دی هغه د ځان سره ایثار کو په یو طریقه باندې. ا طریقه دا و چې دغه په بوج کې چې کم دین هغه جام کې خودلو، بیا هغه باندې د غلا الزام لګیدل او پاغه کې دی پاتې شو. اعتراض داري چې یوسف علیه السلام قانون اسلامی کو. نو مخکې الله تبارک وتعالی دا ولي ویلي دي چې ما کانا نو چې کم دینو مناسب د یوسف علیه السلام د پاره علیا خذاخو پی دین الملک، چې د ملک په قانون کې خپل رو راغشته وي، د ملک قانون خلالو ختم شو. نو دا ولې الله وی چې اختیار د بادشاہ نه دی پاتې نشو ده، نو بیا د دې څه مطلب شو؟ د بادشاہ چې کم دینو د قانون څه مطلب شو؟ نو جواب دا غي دا چې لک سوچ وکا سوچ دا دی چې یوسف علیه السلام بادشاہ شو کنه، نو چې کله اسلامی قانون ناپیس شي
نو په لومبنۍ ورځ چې کوم دی نو ټول په ټوله اسلامي قانون نافذ شي که نه پیغمبر چې لا جمدي وي نو نوې وحي راځي نوې وحي راځي که نه دا وحي لا راغلی نه وه د دې څیز دپاره وحي او دا قانون د الله د طرف نه لا راغلی نه او چې کم قوانین د مخکې نه چې کوم دی نو جوړو هغه قوانین او کم چې الله ورته ورکړي او کم وضع کړي نو هغې ناپس که او کم چې نو هغه په مزه لکه نبي علیه السلام چې مدینې ته راغی او اسلامي سټیټ یې قایم کړلو نو سزاګانې او قانون خو ټول په لومبنۍ ورځ وضع نه شو لس کاله پکې لګېدلي دي او قانون به جوړېدو به نو لس کاله پس الله وی الیوم اکملت لکم دینکم نن دین مکمل شو نو دا سیدار پیغمبري نو یوسف علیه السلام لږ نافظولو نو دا پکې چې کم دی نو نافظ نو په مزه قانون نافظېږي یو چې کم دی نو د دې دا دی او د دې دلیل دا دی چې یوسف علیه السلام خو د بادشاه قانون نه دی نافذ کړی که نه یوسف علیه السلام د بادشاه قانون سو د هغه بادشاه قانون چې کوم دی دا و چې غلطه به په غاړه کې چپلې مپلې ځوړندې کې مخ به ورته تور کړلو او په خر باندې به سور کو ګرځولو به نو د بادشاه قانون خو چې کوم دی یوسف علیه السلام نه نافذ کولو او خپل قانون ور باندې الله لا نازل کړی نو د دې په باره کې نو دا نه خو ورته پته و دا رونه پیژندل چې دا زما رونه دي که نه او چې دا زما رونه دي دا د پیغمبر بچي دي او پیغمبر سره خو آسماني قانوني که نه نو دا نه ورته پته و نو د رونو نه یې تپوس وکړو ستاسو څه قانون دی د غل په باره کې ستاسو څه قانون دی هغوی ورته زمونږ قانون زمونږ د پلار چې دی هغه پیغمبر دی هغه دا دی چې چا غلا کړي وي د چا نه او گیر شي دی نو دا غل به اکا کسانو ته حواله کې 1 کال 2 کاله یا شپږ میاشتو لپاره ابه پې ځان له خپل چې کوم دی نو بیګارونه کوي بس هغه سره به قید وي نو اکا قانون نافذ کو نو بادشاه یوسف علیه السلام هغه کار چې کوم دی کړی دی او دا به نبی علیه السلام کولو نبی علیه السلام به داسې کول چې کم قانون به نبی علیه السلام باندې لا نازل شوی نو او مسله به راپېښه شوله نو د اهل کتابو چې کم قانونو ځکه چې مخکې اهل کتاب دین تیر شوی و که نه د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام اکا قانون به نافذ کولو تپوس به باقاعده د اهل کتابو نه کولو نبی علیه السلام ته کول نو لہذا بادشاه چې کم دی نو دلته کې اعتراض پاتې نه شولو دریمه خبره چې کم دی نو دا ده عزیزانو وزارت او عهدې 2 قسمه دي یو عهده تنقیزی ده او دویمه عهده تقنینی ده تشریعی عهده تنقیزی دی ته ویل کیږي چې یو سړی یو عهده یو وزارت قبول کی د پاره د دې چې دی بزی او الته به چې کوم دی نو قانون نافذ کوي قانون به د مخکې نه مرتب وي صرف به دې څه کوي نافذ کوي به دویمه عهده تقنینی تشریعي ده هغه دا ده چې دی به ځي او بیا به قانون جوړی او نافذ کوي به نور خلک نو اوس دا دی چې یوسف علیه السلام چې دا کومه عهده قبوله کړې ده نو دا عهده تنقیزی ده د نفاذ دپاره ده یوسف علیه السلام ورته وی چې ما ته عهده حواله کا چې زه نافذ کم د الله قانون ځکه قانون د مخکې نه د الله جوړ دی پیغمبر سره خو قانون جوړ شوی قانوني الله ورته ورکړی وي او ته چې دلته پارلیمنت ته ځې دا زمونږ دا ارکان چې پارلیمنت ته ځي چې دی هلته لاړ شي دی په پارلیمنت کې بیا قانون جوړی قانون ساز اسمبلی دی ته وایي دی ته څه وایي قانون ساز اسمبلی نافذ کوي بیا څوک نافذ کوي د دې نه لاندې ادارې دي انتظامیه ادارې دي هغه یې بیا نافذ کوي نو ته ځې دپاره د عهده تقنیني یوسف علیه السلام تلی و دپاره د عهده تنقیزي نو څنګه ځان په هغه قیاس کې په خبرو سری یوسف علیه السلام د بل سیز دپاره تلی دی او ته د بل سیز دپاره ځې ستا او د هغه چې کوم دی نو په دې عهدو کې فرق دی لہذا یوسف علیه السلام
تنقیس کړی دی او ته تشریح کې. دریمه خبره چې کم دینو دا ده او دې ته اشاره چې کم دینو قرآن کړی ده. یوسف علیه السلام چې وی چې انی حفیظ علیم، نو حفیظ علیم څه معنا ده؟ ما سره قانون شته، زه د هغې حفاظت کوم، علیم د هغې په نفاظ باندې پوهېږم، نافظ کولی شم. باچا ته وي ستا و ما سره څه کار ني، ستا و ما سره څه کار ني، زه به د خپل اختیار خاوند یم. او ته خو چې دلته کې ځې نو ته د بل قانون ماتخ ځې، د بل قانون ماتخ ځې او بل قانون ته غاړه ږدې، غاړه کې بلکې باقاعده د کفر هغه پټې اچې وځې او د کفر قانون باندې دستخط کې هلته او هغه جوړې لګې ځې، نو ته د دې دپاره ځې. یوسف علیه السلام نه سره پاره تللی. څلورمه خبره دا ده چې هغه موږ پرون هم کړې وه چې دا شرای من قبلنا دي، دا شرای من قبلنا دي. نو شرای من قبلنا باندې عمل تر هغه وخته پورې کېدل جایز وي چې تر کومه وخته پورې په هغې باندې زموږ په شریعت کې رد نی شوی، او په دې زموږ په شریعت کې رد شوی دی. پنځمه خبره دا ده چې یوسف علیه السلام دغه قانون د بادشاہ ته کفر ویلی دی او ته دا جمهوریت ته چې کوم دی نو اسلام وی. منګه اوس هم وایو زمونږ اسلاف ورته کفر ویلی دی، ما ځان سره کتاب راوړی دی، زمونږ اسلاف ورته کفر ویلی دی. کفر ورته ووایه، مجبوری خپله وګڼه، بېشکه ورته ځه، خو چې ته تشریح د اسلام کې او ته ورته د اسلام جامه اچې نو بیا در سره زمونږ پکې اختلاف دی، او دا اختلاف زمونږ د دین په بنیاد دی او د دنیا په بنیاد بالکل نه دی. په دنیا کې زمونږ محترمې مکرمې لکه چې کوم دی نو یو کس ما ته وی چې دا د کلي مولیان دا خبره کوي چې زمونږ استادان او د ده استادان یو دي او زمونږ استادان چې دی مولانا فضل الرحمن ته ځای پرېږدي چې زما ځای ته راشي زه به هم ورته پرېږدم، میلمه چې راشي ځای به ورته نه پرېږدي، په خبره اوسېلي ځای به ورته پرېږدم. او چې کوم دی نو چې دی هم په حقه طریقه باندې لاړ شي نو بیا به ورته چې کوم دی نو خامخا ځای پرېږدم چې یو سړي تا ته میلمه راشي نو خلک ورته دا د نورو سیاسي لیډران چې کوم دي د نیشنل او د پیپل او د مسلم لیگ او د پی ټي آی دا چې د خلکو ځای ته لاړ شي خلک ورته ځای نه پرېږدي، بالغ هم ورته ږدي مخکې رستو نه کېږي، نو دا خو علما دي، دوی ته به څنګه ځای نه پرېږدي؟ خامخا به کې، دا خو ملک د پښتو دی او د مسلمانۍ دی چې ستا خوا ته میلمه راغلی دی. خو لیکن زمونږ استادانو چې دی دې ته کفر ویلی دی، په خبره ورسېلي او په هغې باندې ما سره چې کوم دی نو دلایل شته انشاءالله زه تاسو ته در کوم اوسه. نو ما تا ته ووایي چې یوسف علیه السلام ورته کفر ویلی و، کوم ځای کې ورته ویلی و؟ وی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، په خبره ورسېلي ما د لا یؤمنون قوم چې کوم دی نو دا پرېښی دی نو دوی ته لا یؤمنون ووایي که وی نه وي کافران ورته ووایي که نه، کافران ورته ووایي، مشرکان هم ورته ویلي دي. او اوس راشه د موجوده دور علما تاسو به ګورئ په دې موبایلو کې کلیپونه ملیپونه به ګورئ. بل از ما ته چا رالیږلی و نو یو عالم ویلي وی دا اوټ نه دی اوټ، وی دا بالکل چې کوم دی نو جهاد دی، جهاد د دې زمانې بالکل مکمل جهاد دی. دا الان کې جهاد زما پیغمبر کړی دی که نه؟ ګورئ جهاد عبادت دی که اسې یو شوق دی؟ ختیز وایي عبادت دی که نه؟ نو عبادت چې پیغمبر په کومه طریقه کړی په اکه طریقه به کې که نه د پیغمبر نه پس به عبادت بدلی په اکه طریقه به کې. نو زما پیغمبر جهاد په کومه طریقه کړی و؟ ابو بکر په کومه کړی و؟ عمر په کومه کړی و؟ عثمان کوم ده؟ او د په لکونو صحابهو څنګه جهاد کړی و؟ نو دا اوس چې کوم دی دا تحریف نه دی چې وایي چې یو سړي وایي چې دا جهاد دی او دا چې کوم دی نو دی ځای ونیو. ښه بل وی په اوټ باندې به د علماو په سب کې په ورځ د قیامت راپاسي، که علماو ته اوټ ورکو نو د علماو سره به راپاسي، د علماو سره به راپاسېږي، وګرنه که علماو ته اوټ ورنکو نو بیا به د علماو نه لرې وي. اسې دا خبره تاسو ته جایز ښکاري؟ زما خبرې چې څومره خلک اوري دی واوري، په دې کې نشنلیان شته، پیپلیان شته، مسلم لیګیان شته، پی ټي آی والا شته، دا ټول به د جهنم په سب کې راپاسي. او صرف دا دوی ته چې چا اوټ ورکړي دی به د دوی سره راپاسي. او زه درته اوس وایم
تا وټ ورکو علم ته دلته زمونږ په دې کلي کې ټیک شوه ته به په ورځ د قیامت د دی په کول زما خو دا اډو رایه نه ده د دی په کول باندې به ته د علم سره راپاسې خو دې علم بیا پاس اوټ چاته ورکړی دی دا علم چې اسمبلی ته لاړو د اوټ چاته ورکو مریم نواز ته دا ته چې به د کوم علم سره راپاسې دغه علم به د مریم نواز سره راپاسې نو ته د چا سره راپاسې دی ته د چا سره راپاسې دی دا دې علم ته چې تا اوټ ورکو ته خو به د ده سره راپاسې که نه ټیک شوه خو دې علم خو هلته زرداري ته اوټ ورکړی دی دې به د زرداري سره راپاسي ستا په کول ویما زما خو دا نظریه نه ده چې په اوټ باندې به سړی چا سره راپاسي خو ستا نظریه ویما نو ستا هغه مشر خو هلته اوټ زرداري ته ورکړی که نه نو خو به د زرداري سره راپاسي ستا مشر به زرداري سره نو که ته د خپل مشر سره راپاسې نو څه چلو شو هغه خو به زرداري سره ځي ستا مشر خو به نواز شریف سره ځي ستا مشر خو هلکه زما په خبره پوهېږې که نه پوهېږې ټیک شوه ورسېدی پې چې ذهن مو پې خلاصي نو ښه درېیمه خبره دا ده وی چا سره چې اوټ دی نو وی دا د سره د پیغمبر د زمانې توره او ټوپک دی نو دا توره او ټوپک به اوس یا د فرعون او د نمرود دپاره استعمالې او یا به د موسی او د ابراهیم دپاره استعمالې اوس تا نه تپوس کوم تا نه تپوس کوم بیا به ورته هغه ټاکري واپس ږدو په زمونږ په دې کلي کې به یو 500 کسانو مثلا چې کم دی نو دا اوټ ورکو علماو ته نو دوی دا توره استعمال که د موسی او د ابراهیم دپاره او د نور ټول کلي د چا دپاره استعمال که فرعون او د نمرود دپاره او چې د فرعون او د نمرود دپاره استعمال که نو څه شو کافران شو که نه دی خو دې په دې کافر کو که نه دا تا چې کومه توره د موسی او ابراهیم ته ورکه او استعمال دی که موسی او ابراهیم چې هلته لاړو هغه د فرعون او نمرود دپاره استعمال که لکه تا چې کوم موسی او ابراهیم ولیږلو هغه خو هلته کې هغه توره چا ته استعمال که مریم نواز ته نواز شریف ته زرداري ته نه استعمال کړي اوټ دی هلته چا ته ورکوي د هر حکومت حصه نه ده نو اوټ خو د هلته کې نو هغه توره چا ته استعمال که دا پتوه په خپله پتوې وام زما د طرف نه پتوه نشته پتوه د دی ده او زه په دی باندې صرف ورلګوم ځکه چې دی زمونږ په عوامو باندې دا پتوه لګولې ده په خبرو سلی او ټول خلک یې راته چې کوم دی او دا په موږ باندې چې کوم دی الزامونه لګوي وي دې خلکو ته کافر دا خو ورته تا ویلې دی فرعون او نمرود او نیشنل والا ته فرعونیان او نمرودیان وی او دا چې کوم دی چې د ده دپاره وي نو نیشنل والا او پیپل والا ډېر دي که دا دی ډېر دي هی ډیر دي نو هغه تا خو ډیر خلک کافران کړل په خبرو سلی نو زه هغه تا چې کومه موسی او ابراهیم ته توره ورکړې که نه زه تا ته هغه توره ښیم چې هغه توره خو دا دې راغه په اسلام آباد کې واپس فرعون او نمرود ته لاړه په اسلام آباد کې چېرته لاړه واپس موسی هغه زما په خبره پوهېږې دا ګوره زه په دې خبرو ډېر ټوله شپه سوچ کوم په دې ځان پوهوې هو سهار بیا ماله کلاس کې هم خوب راځي څلورمه خبره ده یو عالم ویلی دي وی که علماو ته مو اوټ ور نه کو نو قسم په الله چې جنت در باندې حرام دی داسې ویلي ښه وی که علماو ته مو اوټ ور نه کو قسم په الله چې جنت در باندې هلکه تاسو دې خبرې منلو ته تیار یې ولې اخر چل څه دی دا په کومه خبره چې چا پیپل نیشنل او مسلم لیگ ته اوټ ورکړی په درې جنت حرام کړی دی ټیک شوه نو ستا دا مشر چې لاړلو دا تا چې کوم علم ته دلته اوټ ورکړی د جنت دپاره دی چې لاړلو نو ده خو هلته اسمبلی کې علم ته اوټ ورنکو چا ته یې ورکو مریم نواز ته یې ورکو مولانا مریم نواز ته یې ورکو مولانا نواز شریف ته یې ورکو مولانا زرداری ته یې ورکو دی هلته کې ځان ته جنت ګوري نو په ده جنت حرام شو که نه شو حرام پې شو که نه شو پې د دی په فتوا زما فتوا نه ده زه په چا نه حراموم د دی په فتوا دا د بجلیګر مولوي صاحب زوی ویلي دلته په مردان کې ویلي په لونخوړ کې دلته ویلي دي وی کوم عالم ته موټ ور نه کو وی قسم په الله چې جنت در باندې حرام دی دا ظلم دی که نه دی دی وی ته موږ ته ظالمان وی نو زه تا ته څه ویم زه تا ته پیغمبر خو نشم ویلی په خبره ورسېږي
تا ته زه پیغمبر ویم بله دلته په مردان کې جلسه وه یو لوی عالم وی د ټوپک او د تورې په زور باندې د فتوحاتو حاصلولو زمانه ختمه شوه د ټوپک د تورې په زور د فتوحاتو حاصلولو زمانه ختمه شوه وی د دې ټوپک او د تورې ځای خو اوس د اوټ پرچې نیولې دی ټیک شوه دا زمانه که ختمه ونه افغانستان کې ولې اسلامي حکومت راغی افغانستان کې چې اسلامي حکومت دی یې مني چې اسلامي حکومت دی په خپلو جلسو کې خلکو ته دوکم ورکوي امارت اسلامیه زنده باد او مولا عمر زنده باد خلکو ته دوکم ورکوي نو دا چې کم دی نو اوس دلته کې د ټوپک په زور راغلی که د پرچې په زور راغلی نو د ټوپک زمانه خو دی وی ختمه ده او دی خوا وګوره دا په دین کې دومره لوی تحریف دی چې د دې تحریف د پاره انګریزانو زمنګ په دې برصغیر پاک و هند کې قادیانی پیدا کړو تاسو وګورئ تاریخ د دې علماو لټریچر وګورئ کتابونه وګورئ بیانونه وګورئ وی قادیانی په برصغیر پاک و هند کې انګریزانو د دې لپاره پیدا کړو چې د په ذریعے سره موږ جهاد ختم کو څه ختم کو د ټوپک جهاد ختم کو اکه د قادیانی میشن چلی کنه چلی نو د قادیانی میشن دی او چلولو نو نور مخکې ورپسې نه ځم په خبر ورسې او یو عالم وی دا عبادت دی وی دا اوټ چې دی عبادت اعلان کې اوټ اوس به زه د خپل علماونه چې د دوی به مستازانی او زما به مستازانی دا غي نه به زه تاسو ته یو څو حوالې پیش کوم کتاب امزان سره راوړی دی نمبر 1 او زه ویم که دا سبا لکونو ښه نه دی ښه ګوره ورته نمبر 1 یہ جمہوریت رب تعالیٰ کی صفت ملکیت میں بھی شرک ہے اور صفت علم میں بھی شرک ہے قاری طیب صاحب رحمہ اللہ دا غیو کتاب دی فطری حکومت او پاغی کې دا جملہ غلی کلی دا چې یہ جمہوریت رب تعالیٰ کی صفت ملکیت میں بھی شرک ہے اور صفت علم میں بھی شرک ہے او قاری طیب صاحب سو کو دا دارالعلوم دیوبند دویم محتممو د دارالعلوم دیوبند دویم محتمم زمنګ د استازانو استازو نمبر 2 یہ سارا تنا اور پتے غربی جمہوریت کے شجر خبیثہ کی پیداوار ہے اسلام میں ایسے کافرانہ نظام کی کوئی گنجائش نہیں احسن الفتاوی جلد 6 صفحہ نمبر 26 تے دغه مختلف وي بهرحال احسن الفتاوی کې دا احسن الفتاوی د چا دا د مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب رحمت الله علیه په 2002 کې چې کوم دین وفات شو هغه ټیم زه په کراچۍ کې جنازې ته روان شوم رسیدلې نو ما خو دا هغه چې کوم دی او احسن الفتاوی د دې د ټولو خلکو په الماری کې پرته دی ټولو سره وي اسلاف غنی دا زمونږ اسلاف دي نمبر 3 تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ موجودہ جمہوری نظام ہی بے دینی اور بے حیائی اور تمام فسادات کی جڑ ہے اور خصوصاً اس میں اسمبلیوں کو حق تشریح اس میں تاستوی عہدہ تکنینی حق تشریح یعنی آئین سازی اور قانون سازی کا حق دینا سراسر کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے اور اٹھ کا استعمال مغربی جمہوری نظام کو عملاً تسلیم کرنا اور اس کی تمام خرابیوں میں حصہ دار بننا ہے اس لیے موجودہ مغربی جمہوری نظام کے تحت اٹھ کا استعمال شرعاً ناجائز ہے مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمت اللہ علیہ د گجراوالا دی امنیم پاتے شویو بے توبہ اخکلا بیا سوخ کله توبه ما ته بل یو کس وی ته چې مخکې ما ورته ما توبه وکړه او زه په خپله زندګۍ کې د ټولو نه زیات چې په کوم کار شرمنده یم په دې بس ما توبه وکړه بس د دې نه نور څه نشته نمبر 4 دا زموږ اسلاف دي نمبر 4 جس طرح پیشاب سے وضو نہیں ہو سکتا وی څنګه چې په امتیازو باندې اودس نه کیږي او څنګه چې په غلو باندې پاکی نه حاصلېږي غلو ته کریم پاوډر نشي ویلې
बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल दक्का शांति जमहूरियत से इस्लाम नाफिज नहीं किया जा सकता। दक्का शांति जमहूरियत बांधे इस्लाम नशीरात ले वली जमहूरियत गुलव मितियाजी नु पगुलव मितियाजो तुम्हारे संग इस्लाम रावले। अगर हमें हकीकी इस्लाम नाफिज करना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करना होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिहाद और क़िताल करना है, तब ही मुल्क में शरीयत नाफिज हो सकती है। मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामुज़े रहमतुल्लाह अलैह दचा उस्ताज दे पकली की वगर न दचा द उस्ताजान उस्ताज दे और असलापो के मोदी देवबंद आलिम दे। नंबर 5 उम्दा मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़े से फरमाई द्वेम के वही दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का दीन ऊँट से और मगरबी जमहूरियत से गालिब नहीं होगा, इसलिए कि दुनिया में अल्लाह के दुश्मनों की तादाद ज़्यादा है। पर दुनिया के अल्लाह के दुश्मनों तादाद ज़्यादा है, पुस्साक और पुज्जार की अक्सरियत है। और जमहूरियत जो है वो तो बंदों को गिनने का नाम है, तोलने का नहीं। जमहूरियत के खो कपरे शुमार लिखी तले लिखी ना आलान के दतली पर लिहाज सरा खो यो तरफ त यो बल तरफ त दा टूल अवाम वरवा चवा नो गालिम पे द्रुन दे په خبره ورسلی خودی خپل ځان په خپل سپک کړی دی، خپل ځان دی په خپل سپک کړی دی. الکه موږ ورته وایو دا کوپری نظام دی ته کوپری وایو، اسلامي نظام چغه وخه چې ته پکې درون شي، چې ته پکې څه شي درون شي. شیخ صاحب دی ځان سپک کړی دی، شیخ الحدیث دی ځان سپک کړی دی. दुनिया में जब भी इस्लाम गालिब होगा तो उसका वाहिद रास्ता वही होगा जो रास्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया था, वो रास्ता जिहाद का रास्ता है. मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़े. नंबर 6 शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि जमहूरियत में कवानीन और अहकाम का दारोमदार दलाइल पर नहीं बल्कि अक्सरियत पर है, यानी कसरत राय से फैसला होता है. बस अगर कसरत राय कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो तो उसी पर फैसला होगा. हालांकि कुरान ने अक्सरियत के इत्तिबा को मूजिब दलालत फरमाया, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युद्विल्लूक माँ बदे बांधे शेलो रज़ोना ज़ियाद बास करो याद की वो मुराजी. अहले इल्म अहले फहम अहले दियानत कम ही हुआ करते हैं. खुलफा और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते थे. शाह वलीउल्लाह द टोलो द उस्ताजानो उस्ताज दे द टोलो द उस्ताजानो दा ज़मंग निकदी. शाह वलीउल्लाह ज़मंग आगा मशर निकदी कम दर्जा चे प अंबियाओ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ता हासिल हो. द टोलो अंबियाओ प्लारो कना शाह वलीउल्लाह द टोलो उलमा प्लार दे. कद अहले हदीस उलमा दी अगैतना सनत पबल तरफ नशी बोतले, कद पंचपीर उलमा दी सनत ते पबल तरफ नशी बोतले, कद बरील उलमा दी सनत ते पबल तरफ नहीं चिर शाह वलीउल्लाह न बलक बच्चू नशी बच के दे द अर्चा प सनत के रागले सड़े दे मुस्तनद सड़े दे द सनद मरकज दे मरकज दी दा खबर कई. नंबर 7 इस्लाम में जमहूरियत कोई चीज़ नहीं जिधर ज़्यादा उठ हो जाए उधर ही हो जाओ, बल्कि इस्लाम का कमाल ये कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए. लेकिन मुसलमान अल्लाह का रहता है. जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा से ऐलान फरमाया, सफ़ा पर डेरे बांधे ऐलान करो, नबूवत का ऐलान किया था, अकेले थे, कोई नबी इलेक्शन या उठ से नहीं आया. यो पैगम्बर पर इलेक्शन और पर उठ बांधे न दे जोड़ शवे, वगरना नबी के पास सिर्फ अपना उठता तो किया नबी अपने दावत से बाज आते. नबी सर सिर्फ पलट उपल खोर सर नो नबी अब पैगम्बर पल आवाज़ न लगोलू कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ है. ख़ज़ाइन मारिफत व मोहब्बत हकीम अख्तर सेब दा लुई पीर दे द दुनिया से पलकुनो खल को पीर दे हकीम अख्तर सेब कराची के गठा मदरसा रा 2 मदरसी दी. नंबर 8 अगर किसी कब्र को मुश्किल कुशा मानना शिरक है तो किसी और निज़ामी रियासत कैसे इस्लाम हो सकता है. कब्र को सजदा करने वाला मुशरिक, गैरुल्लाह को हाजत रवा मानने वाला मुशरिक, तो गैरुल्लाह के निज़ाम को मुरतब करने वाला, इसको कबूल करने वाला, इससे तगो दो करने वाला मुवाहिद कैसे होगा. दा चवीली अताउल्लाह शाह बुखारी, अताउल्लाह शाह बुखारी. तासु बद दीन पर जलसों के दाग नुम और उस द ख़त्म नबूवत पर जलसों के ख़त्म नबूवत द बारागड़ा टोले मंडे वाले वे और दादा ऐलान हो और दे कमजे कड़ो दे पखपल खिताब की वीलियो जामी मस्जिद बर्मिंगम बरतानिया के दा खबर कड़े बरतानिया के दिए पर पाकिस्तान के न कई जालिमान और जमंगा असलाब हो पर बरतानिया के दा खबर कड़े वा चिदा कुपरी निज़ाम दे
ځکه موږ دوی ته وایو چې ظالمانو تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتا. ستاسو د خپلو اسلامو سره نسبت صرف دا زنده باد مرده باد صرف کوي، په دې د خلکو نه چاندی را جمع کوي. نمبر 9، حاکمیت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. دور حاضر میں جمہوری حاکمیت کا تصور بدترین شرک ہے. شارع صرف اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نمائندہ ہے. شیر علی شاہ صاحب نوم خو موریدلو کنه، د دې کوړیو د دې شیخ د دې استادو ما مور سره چې کوم دینو سلکون ته کې تفسیر کړی دی او چې کوم دینو اجازهتونه مې تنه سندونو اغستی دي او د دې استاد نو استاد پسې دی نه روان کوم نه روان. نمبر 10، جمہوریت بھی تشکیل حکومت کا ایک طریقہ ہے جس میں ووٹنگ کے ذریعے ایک شخص منتخب ہو جاتا ہے. یہ یہودیت اور نصرانیت کا طریقہ ہے جو باعث لعنت ہے. مولانا فضل محمد سے پرون میں روڑے د دې ټولو استاد دی کتاب کې دا خبره ده اوس خیمه. نمبر 11، اقبال مرحوم فرماتے تھے، لکه اقبال علامہ اقبال خو منه کنا اغم جمہوریت ته کوپر ویلې دي، اغم جمہوریت ته څه ویلې دي؟ کوپر ویلے دے. اقبال مرحوم فرمایا کرتے تھے وہی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اشرف علی تانوی فیضا عظمتا فتوکل کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے جمہوریت کی جڑ کٹ گئی. پھر فرمایا جمہوری سلطنت بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، یہ محض بچوں کا کھیل ہے. زما د اسلاب چې څنګه ویلي هغه شان دی که نه دی؟ تاسو د خپل پارلمنټ ته وګورئ د ماشومانو کیل دی که نه دی؟ ټوله ورځ پکې څپېړې شروع یو ورځ زما دا واړه بچي دي که نه دي ټوله یو بل ته ټونګې ورچوي. د اسمبلې د ارکان ټوله ورځ یو بل ته ټونګې ورچوي، ټوله ورځ تا لیږلي دي 5 کالو دپاره د دې لپاره چې دی به ماله سړک جوړوي غیل ته یو بل ته ټونګې اچوي ټوله ورځ. په خبرو رسېلي او څوک په جینکو چونګارې لګوي، یو څوک په هلکانو لګوي، چا ځان سره هلکان ساتلي او چا جینکې ساتلي دي. ټوله ورځ دغه څیز د اشرف علي تانوي رحمت الله د نن نه 1.5 سل کال مخکې ویلي وو. اشرف علي دا زمونږ اسلاف وو، دا زمونږ اسلاف وو او موږ د اسلافو پسې روان یو. موږ د اسلافو لار نه راپرېښې او نه یې پرېږدو، نه مو پرېښې ده او نه یې پرېږدو انشاءالله. او دی وایي چې دی د دیوبند نه بار دی. زه بلکل د دیوبند نه بار یم، خو د هغه دیوبند نه دا کم چې دغه له ډېر مولیان دیوبند وایي د هغې نه بار یم. او کم دیوبند چې د قاسم نانوت وي او کم چې د شیخ الهند او کم چې د حسین احمد مدني و، کم چې د اشرف علي تانوي و، کم چې د شیر علي شاه و، کم چې د مفتی نظام الدین شامزی و، کم چې د مولانا فضل محمد اکه دیوبند کې یم زه، اکه دیوبند کې یم زه. اینه ما څوک هم نشي بار کولی. په خبرو ورسېلې دا او اوس پې درته سمه ټاپه وام. انگریزوں کی بدعت ہے، توضیحات کی دادی کشتا. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اغسوی وی یہ جمہوریت لعنت ہے، جمہوریت ایک لعنت ہے. داغ پہ اسمبلے کی ویلی پہ اسمبلے کی دا پری توضیحات کشتا. یوسف لدھیانی رحمت اللہ علیہ دا د دیوبند پوزوا. جمہوریت صنم اکبر ہے، جمہوریت یہ علوی بت تھی. جب اسلام کے پاس تشکیل خلافت کے مستند طریقہ موجود ہے، اسلام سره د خلافت مستند طریقہ شتا، د قرآن و حدیث نہ ثابت شوی طریقہ شتا، تو پھر بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم تشکیلی حکومت میں یہود و نصارہ کے 10 نگر بن چکے ہیں. دا ټولی خبری دا پدی کتاب کی دا توضیحات ما پرونم روڑیو. توضیحات شرح مشکات مولانا فضل محمد صاحب یوسف زی زما د مسلم شریف استاز، د ډیرو علماو د مسلم شریف استاز، د دې مشکات هم پکې د بعضو استاز دی په بینوټون کې اوسم حیات دی، بیمار دی، الله دې ورته صحت ورکي، الله دې چې کوم دینو قائم او دائم ساتي. د په دې چې کوم دینو د ذکر کړی دی وہی ان طریقوں کے علاوہ جمہوریت بھی تشکیلی حکومت کا ایک طریقہ ہے جس میں ووٹنگ کے ذریعے سے ایک شخص منتخب ہو جاتا ہے. یہ یہودیت اور نصرانیت کا طریقہ ہے جو باعث لعنت ہے. د اقبال اغا شیر امداد روڑے دے، د اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ خبر ام کڑے دا، د یوسف لدھیانی رحمت اللہ علیہ خبر ام کڑے دا، د مفتی محمود رحمت اللہ علیہ خبر ام د پدی کتاب کے کڑے دا. وی دی کتاب خی او خبر پکی این ادار پکی دا، دا د پکې دا دا کار ما چرته کړی نه دی چې کتاب به مې خولي او خبره و پکې نی. دا چې چا کړي هغې ته دا چلم ورځي او ویم بیا خلکو ته په خبرو ورسېلې. نو دا
دا د دې آیت چې کوم دی نو تفسیر په دې طریقه باندې قال اجعلني وی یوسف علیہ السلام چې ما جوړ کا علی خزائن الارض د ځمکې په خزانو باندې چې کوم دی نو پل پاور ما ته اختیار راکا زکا چې انی حفیظ ز چې کوم دی نو حفاظت کوونکې ما ته چل راځي علیم ز پیم ما ته الله قانون راکړی دی ما ته الله چل ښودلی دی ما ته الله طریقه ښودلی ده ستا برا سره سکار نوی ز پیش او کار پیشا یو مفسر لیکلی دی یوسف علیہ السلام ورته وی ملک نظام بادشاہ خراب دی د زکات نظام ټیک نه دی د منځ نظام ټیک نه دی جیل کې ظلم شروع دی بی ګناه خلک پکې پراته دي دا ټول نظام خراب دی دا نظام به ټول ټیک کول غواړي د دې لپاره ز فل پاور اختیار غواړم بادشاہ وی تا ته اختیار درکړی دی تا ته اختیار درکړي نو بادشاہ ورته اختیار ورکړو دلیل وکذالک مکننا داسې منګه اختیار ورکړلو الله وی چې کوم دی یوسف علیه السلام ته او لیتبوا دا معنا نه و چې ځان ته په اسلام آباد کې بنگله جوړي او په مری کې جوړي او په کالام کې جوړي چې په وړي کې به یو ځای او په جمی کې د یتبوا دا معنا نه و دا معنی نه ده دا غي معنی به ان شاء الله مونږ کو الله دې عمل کولو توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بیته اجمعین یا الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي واړه لوی ګناهونه مو معاف کړي دین اسلام کې مو پوره داخل کړي یا الله د حق ملګری مو کې حق راته حق ښکارا کړي او بیا راته د هغې د اتباع توفیق را نصیب کړي د حق لمنه مو یا الله د لاس نه خلاصه مه کړي باطل راته باطل ښکارا کړي بیا ترې راته رضان ساتلو توفیق راکړي یا الله دین اسلام کې مو پوره داخل کړي ملک اسلامی نظام قایم کړي یا الله کفري نظام ختم کړي څومره بیماران دي دعا وکړي یا الله ټولو بیمارانو ته شفای کامله نصیب کړي ستاسو زمانه مخکې چې کوم امام صاحب ورشد حفیظ صاحب بیمار دی دعا ورته وکړي یا الله صحت کامله ورته نصیب کړي د خپل خولې لاړې دارو کړي یا الله د خپل جمعات او د منځونو د عبادتونو سبقونو دپاره یا الله جګ جوړ کړي یا الله نور چې څومره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې د ټولو د خپل خولې لاړې دارو کړي یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړي د ټول امت مسلمه په حال رحم وکړي یا الله مردگانو ته مغفرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ اجمعین.